وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وقت ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب جعل اے زما رب وګرځه هذا بلدا آمنا دا مکه معظمه کله د امن ورزق اهله رزق ورکی اسی دن کو د دې کلیتا من الثمرات د میونا من هغه چاته امن چې ایمان وروړي منهم د دوینا بالله تعالی رب العزت مانی والیوم الاخر او پرز رستنی قال ویلی والله رب العزت ومن کفر هغه چا چې کفر اختیار کو فومتغه نو فائدہ ورک مغت پدی دنیا کی قلیلا لغنتی هغه باندې میوه او رزق بندوم بنا ثم اضطره او بیا مجبورن بوزم دیلا عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد داور زید ورتلو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یاد کا وقت چې پورته کول حضرت ابراهیم علیہ السلام بنیادنا من البیت بیت الله شریف و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کولا ربنا ازمون ربا تقبل منا تقبل کی دا محنت زمونگنا انک انت السمیع العلیم یقینا تیوریدن کے زمون د دعاګانو العلیم او په زمون پنیتونو باندې ربنا زمون ربا وجعلنا وغرز مونږه مسلمین لکا تابعدار د خپل ځان لپاره ومن ذریتنا او دا اولاد زمون امتن یوډلا مسلمه لک تابعدار د خپل ځان لپاره وارنا مناسکنا یو معنی داوا اوخه مونږ تمناسکنا هغه طریقه د ټولو عبادتونو زمونږه امام قرطبی وی د مناسکنا نماز جمیع المتعبدات اوخه مونږ ته طریقې د ټولو عبادتونو یا اوخه مونږ ته مناسکنا هغه طریقې د حج زمونږه مونږ به حج څنګه کوو وتب علینا مانے دا توفیق را کی منتد توبه یا وتب علینا قبول کی توبه زمونگا انک انت التواب الرحیم یقینا تی توب دیر توب قبل ان کے اور دیر مہربان ربنا ای زمونگا ربا وابعث الیگی فیہم پدی امت مسلمہ کی پدی مکی والو کی رسولا یو پیغمبر منہم ددوید جنسنا دا پیغمبر کار بسی یتلو علیہم آیاتکا لولی و پدویبان آیات نستا ویعلمهم الکتاب تعلیم بور کئی دویتا دا کتاب والحکمتا و دا سنتو ویزکیہم پاکی بدئی دا کفر شرک و دا گناہننا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تی غالب الحکیم و حکمت والا ومن يرغبو مخناڑوی عن ملت ابراہیم د دین د حضرت ابراہیم علیہ السلام نا الا من مگر آسوک صفح نفسه شاغ کمکل گرزول د خپل ځان صفح نفسه یا معنی داوا صفح نفسه جعلها مهانتا شاغ ذلیل کړي د خپل ځان ولقد استوفیناه بیشک غور کړو مونږه حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الدنیا په دنیا کې و انه یقینا حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الاخرۃ په آخرت کې لمن الصالحین خام خاوی با د نیکانو صالحانو کاملانو نا